السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د ځې توري کې د ځالې موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. ځې، ځې، ځاله، ځاله. په ځاله کې هګۍ دي، په ځاله کې هګۍ دي. د ځالې راغورځول وبال لري، د ځالې راغورځول وبال لري. مرغۍ په ځاله کې بچي اچوي، مرغۍ په ځاله کې بچي اچوي. په ځنګل کې د ډول ډول مرغیو ځالې وي، په ځنګل کې د ډول ډول مرغیو ځالې وي. ځینې مرغان په دیوالونو کې ځالې جوړوي، ځینې مرغان په دیوالونو کې ځالې جوړوي. زموږ په کور کې د توتکۍ ځاله ده، زموږ په کور کې د توتکۍ ځاله ده. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات معنا، لغات معنا: راغورځول، راخطا کول، راغورځول، راخطا کول. ځنګل د حیواناتو د اوسېدو ځای، ځنګل د حیواناتو د اوسېدو ځای. کورنۍ دنده. د ځې توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د ځې توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو درته د ځې توري کې 4 لغاتونه یا کلمې راوړې دي. لومړی کلمه یا لغات به زه درته د تورو په شکل ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو په خپله ولیکئ. ږمنځ. د ږمنځ کلمه چې کله د تورو په شکل لیکو: ګ، میم، نون، ځ. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو ږمنځ کلمه ترې جوړیږي. ګ، میم، نون، ځ. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو ږمنځ کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: ځناور، ځمکه، ځای. دا به تاسو په خپله جوړې کړئ یا به یې د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د ځې توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د ځې توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ته مې 4 کلمې راوړې دي، د تورو په بڼه لیکل سوي دي. لومړی به زه درته د لغات یا کلمې په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو د کلمې په بڼه ولیکئ. واو، ری، ځې. دا 3 توري یا حروف چې سره یو ځای کړو ورځ کلمه ترې جوړیږي. واو، ری، ځې. دا 3 توري چې سره یو ځای کړو ورځ کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې چې د تورو په شکل یا حروفو په شکل لیکل سوي دي دا به تاسو د کلمې په بڼه ولیکئ. ځنګل، ځان، لمونځ. ګرانو زده کوونکو، نن مو درته د ځې توري کې د ځالې موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په یاد متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته 4 کلمې لومړی ما درته د تورو په شکل ولیکله او نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه، او په دوهمه برخه کې مو درته 4 کلمې د تورو یا حروفو په بڼه راوړې وې. لومړی ما درته د لغات په بڼه یوه کلمه جوړه کړله او نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د ځالې موضوع به مو خوښه شوې وي او یاده موضوع ځان سره 10 ځله تکرار کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ لیک او لوست زده کړئ.